او د جنت خاوره چې ده که نه دا مشک دی مشک د جنت خاوره مشک دی او آبادي د ملغلرو نه جوړه ده د ملغلرو نه دې نه آبادي جوړه ده نو نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي په جنت کې مې یو بنګله ولیده او د هغې مخې ته یوه جینۍ ناسته ده او په نیر کې اودس او په دې مخ چې لپه ور واچئ نو دې مخ نه دا اوبه داسې ساسې لکه ملغلرې چې ښکته ورتاویږي وي ما د جبریل نه تپوس کړو جبریله دا څوک او دا بنګله د چا ده جبریل علیه الصلاة والسلام راته وفرمیل د الله پاکه پیغمبره دا ستا هغه ملګری دی حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ دا د هغه بنګله ده دا د هغه کور دی نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي وی زړه مې راله چې ور داخل شم زړه مې راله چې دې کور ته ور داخلېږم خو بیا مې په زړه کې راله چې عمر رضی الله تعالی عنہ ډېر غیرتي دی په پرده باندې ډېر زیات خفه کېږي په پرده ډېر زیات خفه کېږي ډېر زیات غیرتي دی نو زړه مې راله چې دننه کېږم خو ما وی که عمر خفه شي بیا به خفه شي چې د الله پاکه پیغمبر زما د اجازت نه بغیر زما کور ته تلي نو بیا ورنلم دغې بنګلې ته چې کله نبی علیه الصلاة والسلام راغی که نه نو عمر رضی الله تعالی ته دا خبره وکړه وی عمره په جنت کې مې ستا کور ولیدو او ستا چې په جنت کې کومه بیبي ده هغه مې ولیدله وی عمره یو خبره درته وکړم د الله پاکه پیغمبره قربان وکړه ماته وی ما زړه لراله چې ستا دا کور مې دننه ولیدې خو لاړ نړم ورته وی د الله پاکه پیغمبره ولې نه تلي ولې نه تلي زما کور به دې لیدلی و که نه وی زړه مې کېده چې ور داخل شمه خو چې ستا غیرت مې مخې ته راغی نو خپنیولی شم لا نړم ما وی چې عمر به خفه شي چې زما پیغمبر زما کور ته زما د اجازت نه بغیر لاړو چې دا خبره عمر رضی الله تعالی واورېده که نه د سترګو نه یې اوښکې را روانې شوې په ژړا شو وی ابیکه اغارو یا رسول الله د الله پاکه پیغمبر زه به په تا غیرت کومه ته به زما کور ته تللی او زه به خفه کېدمه عمر رضی الله تعالی الله تبارک وتعالی ډېر یو جلالي شان ورکړو پرده به یې ډېره زیاته خوښوه ډېره زیاته به یې خوښوه پرده لا د پردې حکم نه و راغلی د پردې حکم لا نه و راغلی نو صحابه کرام به راتلو د نبي علیه الصلاة والسلام د بیبیانو نه به یې مسلې تپوسلې پردې حکم راغلی نه عمر رضی الله تعالی نبي علیه الصلاة والسلام ته فرمایل د الله پاکه پیغمبره زه وایم چې ستا د بیبیانې دا پرده وکړي دا پرده وکړي وی ځکه په دې خلکو کې منافقین هم راځي مسلمانان هم راځي خو منافقین پکې هم راځي فاسقان فاجران پکې هم راځي ستا د بیبیانو خواله زه دا نه غواړم چې دوی دلته راشي اوس د پردې حکم ښوونه نو نبی علیه الصلاة والسلام خو څه ونه ویل ځکه چې د الله د طرف نه د پردې حکم نه دی راغلی نبی علیه السلام خو د شریعت خبره په خپل طرفه نه شوه کولی چې عمر رضی الله تعالی دا پې خبره وکړه بس د الله د طرف نه د پردې حکم نازل شو ادي وجه عمر رضی الله تعالی خو به دا نه ویل چې الله تبارک وتعالی زما موافقت کړی دی په دې کې چې ما د پردې ووینو الله حکم د پردې راولېږو دا به نه وي چې الله زما موافقت کړی دی بلکې داسې به وي ما په ډېرو ځایونو کې د الله موافقت کړی دی حالانکې وړومبۍ خبره چا وکړه عمر رضی الله تعالی وکړه د هغې نه پس الله د پردې حکم راولېږو د عمر رضی الله تعالی د خبرې د وجې نه عمر رضی الله تعالی به د خپلې عاجزۍ او د انکسارۍ د وجې نه وي په ډېرو ځایونو کې ما د الله مطابقت کړی د الله د خبرې چې هغې نه یو خبره د پردې هم ده د پردې خبره هم ده نو هلته کې نبي علیه الصلاة والسلام جنت هم ولیدو او جهنم هم ولیدو حدیث مبارک کې راځي نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي جبریل علیه الصلاة والسلام راته جهنم وښودو خو په دې دوران کې یو درز وشو څه وشو درز وشو ما د جبریل علیه الصلاة والسلام نه تپوس وکړو جبریل دا درز څه شي وکړو جبریل علیه الصلاة والسلام راته وفرمایل د الله محبوبه د کومې ورځې نه چې الله جهنم رخ کړی دی که نه دې ته یې داسې یو تیږه ورتاوه کړې وه بس یو غرګې یو ګټ دا ورته ښکته ورتاو کړو وی هغه روانو 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 نن هغه ویښته ورسېد دومره د جهنم ډوبوالی دی